زه خپل وار سره د افغانستان ټول مجاهد پرور ملت ته ډاډ ورکوم چې موږ به د افغانستان د ملي شتمنیو سرحداتو په هر وخت کې دفاع کوو. موږ ولسونو ته پوره ډاډ ورکوو. ټول ولس دې په بېغمه زړه خپل ژوند ته ادامه ورکړي ان شاء الله الرحمن. هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو. پکتیا ولایت غویر ولس ته په خاصه توګه ډاډ ورکوو چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان په خاوره قرض ګڼو. ولې خو د هیواد ساتنه چې دغه قرض ګڼو هیڅ چاته اجازه نه ورکوو په هیڅ صورت باندې چې د افغانستان لپاره ګوت څنډنه وکړي. که هر چا د افغانستان لپاره ګوت څنډنه وکړله د هغوی لاس به غوڅ کېږي. هېڅوک د افغانستان ته په بده او کږه سترګه نه ګوري. چا چې ورته کتلي دي د هغوی انجام زموږ او ستاسو پر وړاندې باندې دلته چې کوم وسایط دي د هغوی میراث راپاتې شوي دي. هره امپراتورۍ چې دلته راغلې ده هغوی الحمدلله ماته خوړلې او بیرته تللې دي. موږ له ټولې نړۍ سره ښه تعامل غواړو. هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې څخه ګواښ نه پیښیږي. هر څوک د کوشش او هڅه وکړي چې د افغانستان په داخلي چارو کې د لاس نه وهي. د افغانستان اسلامي امارت ولسونو ته ډاډ ورکوي چې شپه او ورځ په یخ او ګرمي کې د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدین ستاسو په خدمت کې دي. شپه او ورځ سرحدات، پولې، پوستې، ملي شتمنۍ، ملي ارزښتونه، ملي منافع المرد شریعت بدد